سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم څلورمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 26 سره برابره ده. زیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسرائیل بریدونه د اوربند دوام ګواښي، 2 فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د اسرائیل پرله‌پسې بریدونه په غزه کې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند دوام له جدي ګواښ سره مخ کړی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسیا آرام سمندر د خپل لومړي سفر پر مهال په مالیزیا کې د آسیان سرمشریزې په څنډه کې د تایلنډ او کمبودیا ترمنځ د اوربند نوی تړون هم لاسلیک کړ. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د اسرائیل بریدونه د اوربند دوام ګواښي، 2 فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د اسرائیلي نیواګرو پرله‌پسې بریدونه په غزه کې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند دوام له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. د غزې په مرکزي سیمه نصیرات کمپ کې د اسرائیلي بې پیلوټه الوتکې په برید کې 2 فلسطینیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونه د اوربند له موافقې سره د غزې په ختیځو سیمو کې د کورونو او ځمکو ویجاړول روان کړي دي. د اسرائیلي ځواکونو دغه بریدونو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې کړي. ځایي اوسیدونکي وایي موږ هره شیبه د نوي هوایي برید ویره لرو، هېڅ ځای خوندي نه ښکاري. بل لور ته بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هڅې روانې دي د غزې د ثبات لپاره یو نړیوال تخنیکي ځواک جوړ شي. نوموړي ویلي که اړتیا وي د قطر پوځیان به د دې ځواک برخه شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د آسیان غونډه کې د تایلنډ او کمبودیا د اوربند تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا آرام سمندر د خپل لومړي سفر پر مهال په مالیزیا کې د آسیان سرمشریزې په څنډه کې د تایلنډ او کمبودیا ترمنځ د اوربند نوی تړون هم لاسلیک کړ. دغه تړون د جولای میاشتې اوربند غزوي چې د چین، مالیزیا او امریکا په منځګړیتوب شوی و. د مالیزیا د بهرنی چارو وزیر محی الدین حسن په وینا دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې درنې وسلې له پوله وباسي او ماینونه یا چاودیدونکي توکي هم لرې کړي. ټرمپ چې د مالیزیا، تایلنډ او کمبودیا له مشرانو سره تړون لاسلیک کړ وویل موږ هغه څه ترسره کړل چې ډېر ناممکن بلل او د دې سولې له لارې مو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغورو. د تړون له مخې تایلنډ به 18 تنه کمبودیایي پوځیان له بنده آزاد کړي او د آسیان د څارنې ډله به د دواړو هیوادونو پوله وڅاري. د تایلنډ لومړي وزیر د لاسلیک مراسمو کې وویل موږ دایمي سولې پر بنسټ د نوو اړیکو د جوړولو ژمنه کوو. که څه هم تړون د سولې په نوم ستایل شوی، څارونکي وایي لا هم په پوله نښتې دوام لري او معلومه نه ده چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو د پخواني سرحدي شخړې د حل لامل شي یا نه. ماسکو پر کیف تازه هوایي بریدونه کړي. پر کیف د روسي هوایي بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 1 نور چې 6 ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. اوکرایني چارواکي وایي بریدونه د تېرې شپې په اوږدو کې شوي او په نتیجه کې 2 لوړې استوګنیزې ودانۍ سختې زیانمن شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغو بریدونو غندنه کړې او پر روسیه او د هغې پر متحدانو د لا پیاوړو نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده. جاپان نوی لومړی وزیر ټرمپ ته ډاډ ورکړی چې د امریکا ائتلاف د هغې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د جاپان نوی لومړی وزیر سنای تکایچي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل لومړني ټلیفوني تماس کې ویلي د جاپان او امریکا ائتلاف د هغې د حکومت د بهرني او امنیتي سیاست بنسټیز لومړیتوب دی. تکایچي ټرمپ ته ډاډ ورکړی چې جاپان به د امریکا لپاره یو بې بدیله شریک پاتې شي، په ځانګړي ډول د چین او هندو پیسفیک سیمې د امنیت په برخه کې. ټرمپ هغې ته د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه او دواړو د پخواني لومړي وزیر شینزو آبي د میراث په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې ټرمپ به په نږدې راتلونکو ورځو کې د جاپان سفر وکړي او له تکایچي سره به لیدنه هم ترسره کړي. او د پای خبر دا چې د آیرلینډ ولسمشرۍ ټاکنو کې د فلسطین ملاتړې سیاستواله کاترین کونلی بریالۍ شوه. په آیرلینډ کې خپلواکه سیاستواله کاترین کونلی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړه او د 63 سلنه رایو په ګټلو خپل سیال د مرکزي ښي ګوند نومان مات کړ. د کونلی ټاکنیز شعارونه د ټولنیز عدالت، د ځوانانو د حقونو او د فلسطین د ملاتړ پر محور راڅرخېدل. د هغې د کمپاین یو شمېر ګډونوال وایي هغه د فلسطین لپاره روڼ دریځ لري او د نړیوال انصاف غږ پورته کوي. د دې ټاکنو بریا په داسې وخت کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې د اوربند سرغړونې دوام لري. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.